بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې مو د کسرونو جمع او تفریق ویلو، نو په دې ویډیو کې نن ورځ عنوان دی د کسرونو ضرب. راځو د کسرونو ضرب. د کسرونو ضرب لپاره عمومي قاعده ده هر کله چې موږ ته څوک یو دوه کسر راکړي یا یو عدد او یو کسر راکړي، نو د هغې د ضربولو لپاره طریقه هم دغه ده چې د اول کسر صورت د دویم کسر د صورت سره ضربو او د اول کسر مخرج د دویم کسر د مخرج سره ضربو. کچېرته عدد راکړي د عدد په خپله د کسر په صورت کې او هر عدد پوهیږو چې مخرج لري، چې مخرج یو دی هغه ضربو په مخرج کې. نو اوس راځو موږ مثالونو ته، نو انشاءالله نور پکې تعریف کولو ته ضرورت نه راسن. راځو مثالونه لیکلو ته. اول مثال کچېرته موږ څوک راکړي 3 پر 2 ضرب د 15 پر شپږ. د کسرونو ضرب کې باید دا هم ذهن کې وساتو، کچېرته اختصار اجرا کیږي باید اجرا کړو. اگر چېرته اختصار اجرا نه کړو عملیه موږ ته سختي، نو بیا کچېرته اوس موږ اختصار وکړو، مثلا دلته کې اختصار وکړو 1 په 3 کې 3 2 په 3 کې شپږ، نو 1 په 15 کې په اسانۍ سره ضربول شو موږ. اوس دا خو وړه عدد دي، کچېرته عدد به موږ غټ نیسو نو بیا کې ضرب عملیه موږ ته مشکلېږي. نو دې لپاره چې آسانه شي باید اختصار عملیه اجرا کړو. د اختصار د عملیه فائدہ هم دا ده چې موږ ته عملیه حلول اسانه کیږي. نو دا دوه کسرونه دي، اول کسر دویم کسر موږ ته راکړل شوی د ضرب حالت کې. ضربول لپاره د اول کسر صورت چې دا دی د دویم کسر په صورت کې ضربو، صورت ضرب د صورت 3 په 15 کې 15 پر کسر خط خپل 2 په شپاو کې 12. نو اختصار اجرا کیږي، دلته هم کول شو دلته هم کول شو. کدلته اختصار کو 1 په 3 کې 3 2 په 3 کې شپږ، او کدلته اختصار کو 15 په 3 کې 15 4 په 3 کې 12، نو 15 پر سالور. همیشه باید اختصار ته توجه وکړو. دویم مثال کچېرته موږ ته راکړي 0 پر 15 ضرب د 3 پر 15 اختصار اجرا کوو. دا صورت د دې کسر د خپل مخرج سره هم اختصار ول شو، هم دا صورت بیرته د دې مخرج سره د دویم کسر د مخرج سره هم اختصار ول شو. خو کله سره اختصار کو د یو 15 کې 15 سالور په 15 کې شل، نو صورت کې سالور پات شو، سالور په 3 کې 12 او یو 15 شو کې 15 سالور په 3 کې 12 یو په 15 شو کې 15. دریم مثال کچېرته موږ تاسو یو عدد راکړي، که یو عدد راکړي مثلا موږ ته وایي چې 15 ضرب د 3 پر 12 موږ ته یو عدد راکړل شو په کسر کې ضربو، نو د هر عدد پوهیږو چې مخرج یو دی، نو صورت بیرته په صورت کې او مخرج بیرته په مخرج کې. نو 3 په 15 کې 15 پر یو په 12 کې 12 اختصار دلته هم کول شو، دلته هم دا د سره اختصار ول شو. د اول کسر په خپل د عدد دوی کسر مخرج سره اختصار ول شو، خو کدلته اجرا کو پروا نه کوي. نو سر د 3 په سلور کې 12 15 په 3 کې 15 سلور په 3 کې 12، نو 15 پر سلور. نو په دې طریقې کچېرته موږ ته نور کسر راکړي په کسر کې ضربول شو، کچېرته عدد راکړي په عدد کې ضربول شو. د ضرب لپاره مهمه خبره اختصار دی، باید اختصار یاد وي، اختصار اجرا شي. نو ان شاء الله دا مثالونه به کافي. راځو د کسرونو تقسیم ته. د کسرونو تقسیم، د کسرونو تقسیم مشخصه عملیه نشته، یعنی داسې عملیه نشته لکه د ضرب. د کسرونو تقسیم عملیه په خپل د ضرب ده. د ضرب څنګه ده چې د کسرونو د تقسیم د علامه چې دا په ضرب بدلو، دویم کسر یا مقسوم علیه چې داغه معکوس کوو. مثلا مثال موږ ته څوک راکړي مثال 3 پر 2 تقسیم 15 پر شپږ، چې په خپل دا کسر الکسر دی. کسر الکسر ساده کول هم به په دې طریقه کیږي. نو موږ ته راکړل شوی دوه کسرونه دي، دوه کسرونه د تقسیم په حالت کې دا علامه د تقسیم علامه ده. نو اول کسر موږ په خپل لیکو چې د 3 پر 2 د تقسیم علامه بدلو په ضرب باندې، او دویم کسر یعنی مقسوم دا مقسوم دی، دا مقسوم علیه دی، مقسوم علیه ورته معکوس کوو شپږ پر 15 اختصار اجرا کوي. یو په 2 کې 2 3 په 2 کې شپږ 3 په 3 او صورت په صورت کې 3 په 3 کې یو په 15 کې 3 په 3 کې 9 یو په 15 کې 15 د تقسیم عملیه اجرا شو. دویم مثال کچېرته موږ ته څوک راکړي یو صحیح 15 پر شپږ تقسیم 2 صحیح 3 پر 2. کچېرته موږ ته د څوک مثال راکړي چې یو صحیح یو پر 2 صحیح یو پر 2. کچېرته موږ ته راکړي څوک یو مخلوطه د دونه په صورت کې هم مخلوطه ده، مخرج کې هم مخلوطه ده. د دې حلول لپاره اول مخلوطه د دونه تصحیح کوو. یو په شپږ کې شپږ جمع 15 11 پر
شپږ پر 2 په 2 کې څلور جمع یو 15 پر 2 کسرونه تاسیس شو. اوس تاسیس شو، اوس راځو ضرب تقسیم عملیه اجرا کو. عملیه اجرا کول پر موږ چاول کسر په خپل د تقسیم علامه په ضرب بدلو، دویم کسر معکوس کو 2 پر 15. اوس صورت په صورت کې مخرج په مخرج کې ضربو 2 په یو لسو کې 22 پر 15 په شپو کې 10 بیا په 2 اختصار کیږي چې هغه مجرا کول شو. نو کچر د موږ د اوس مخلوط عدد راکې کسای عدد راکې ک تقسیم راکې. اوس کچر ته عدد سره تقسیم حالت کړه شي، مثلا 9 تقسیم 2 پر 3 کچر ته د سه عدد تقسیم یو کسر راشي، نو دا لیکو چې 9 په خپل لیکو ځکه صورت په خپل لیکو، صورت په خپل ورته یو مخرج لري چې 9 پر یو، نو بیا 9 په خپل صورت په خپل لیکو تقسیم علامه په ضرب بدلو، مخرج سرچپه کو 2 پر 3 پر 2 پر 2. نو اوس دا بیرته مخرج نو صورت په صورت کې مخرج په مخرج کې، نو 3 په 9 کې ویش پر 2 په 2 یو په 2 کې 2. کچر ته اوس مخرج کې موږ سره عدد راشي، مخرج کې عدد نو موږ لیکو مثلا 15 پر 4 پر شپږ. صورت کې او کسر د مخرج کې عدد دی، نو زه لیکم صورت په خپل لیکم 15 پر 4 د په خپل لیکم تقسیم علامه په ضرب بدلوم، مخرج چې شپږ د داور ته معکوس کوم، مخرج چې د شپږ چې مخرج د مخرج خپل یو خپل مخرج چې یو د هغه ته معکوس کوم یو پر شپږ راځي، چې یو پر شپږ راځي اوس دا چې دی ضربوم یو 15 کې 15 4 په شپږ کې 24. نو دا د کسرونو تقسیم. نو کچرته موږ سره مخلوط عدد راکړل شي یا په صورت کې عدد راکړل شي یا په مخرج کې عدد راکړل شي او یا چې د په دوه صورت او مخرج دواړو کسرونه راکړل شي، نو دا غیر ساده کول لپاره لاندې طریقه دا چې اول نو صورت کچرته مخلوط عدد وي اول تصحیح کو به د کسرونو تقسیم اجرا کو چې تقسیم په دې تور اجرا کیږي چې صورت په خپل لیکو تقسیم په ضرب بدلو مخرج چې دی ورته معکوس کو. نو دا د کسرونو تقسیم دغه کسر ساده کول چې کسر کسر بیل نور په شکل هم زنه تدریسي خو کچرته هم دلته اوس د سوخه یو مثال په شکل کسر کسر هغه کسر ته وو چې صورت او مخرج دواړه کسرونه چې صورت او مخرج دواړو کې کسري. مثلا دغه مثال چې صورت او مخرج صورت کې هم کسر دی مخرج کې هم دا کسر اصلا موږ ساده کړي. مثلا موږ سره د 9 پر 2 تقسیم 15 پر شپږ. اوس دا ز ساده کوم دا اوس کسر دی، کسر هغه کسر چې صورت او مخرج دواړه کسرونه د دې ساده کول لپاره ځلی کما اول کسر په خپل عیناً د تقسیم عملیه ده اما تقسیم علامه په ضرب بدلو، مخرج سرچپه کو شپږ پر 15 شپږ پر 15. اوس اختصار کې یو په 2 کې 2 3 په 2 کې شپږ، نو 3 په 9 کې ویش پر 2 یو په 15 کې 15. نو دا کسر کسر موږ په دې شکل هم راشي بیا هم خیر دی. کچرته موږ سره راشي 15 پر 2 تقسیم 3 پر شپږ که په دې ډول موږ سره راشي. نو د دې ساده کول لپاره زه اول کسر په خپل لیکم تقسیم علامه په موږ ویلو چې یو دا شکل دی دا شکل هم دی هغه عمومي شکل دام دی او یو دا شکل هم دی، نو څو شکلونه لري کار شکل کراغه پروا نه لګي. نو کچر د په دې شکل شاول کسر په خپل 15 پر 2 په خپل لیکم تقسیم په ضرب بدلوم او دویم کسر معکوس کوم شپږ پر 3. نو زه اختصار کې کومه نو 15 په 3 کې 15 پر یو په 3 کې 3. نو دا کسر په دې کې ان شاء الله نو زه مشکل بنې ځکه د کسرونو تقسیم مثال لري. اول کسر په خپل د تقسیم علامه په ضرب بدلو، دویم کسر ته معکوس کوو مخرج کې. نو دا د کسرونو د کسر نو د کسرونو ضرب او تقسیم مولست ان شاء الله په روانه ویډیو کې به د کسرونو نور موضوعات چې اشعار کسر دی او د نور موضوعګانې ان شاء الله غو تدریسو.